बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د خپل سکول د سټاف د طرف نه د کار خلک د تنظیم د دې چې کوم ارګنایزر دي او الحمدلله صاحب ستاسو ټولو شکریه ادا کوم چې تاسو زمونږ د دې وړو د حوصله افزایي لپاره دا ډیبیټ کمپټیشن دا تاسو منعقد کړ او سٹارٹ میں زمون کے سکول میں واپس کو ابتداء رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کی وہی خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھ کو سنتے کانوں کو ایمان خان کی طرف سے سلام پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا ټول نمخ کے زد دی سکول چه کم سٹاف دے کم ٹیچران می دا غی دیر زیاد شکریہ دا کو چه دوم رخبر پروگرامی جوڑ کو او مون ورته ریکوست کړو چې مونږ دا پروګرام جوړ کړو مونږ براشو نو د دې ډیره زیاته شکریه چې دا پروګرام جوړ کړی دی بل د دې پروګرام مقصد صرف دا دی چې د ماشومانو کې کوم خپل داسې صلاحیت وي هغه دی رامخې ته کې دلته کې وایي دی کې نو همدغه ماشومان به سبا نه ډېر مخکې لاړ شي ډېر خلک داسې چې سره د علم سره د ډېر څه جګمنو په مخ کې د چا په مخ کې خبره نشي کولی د هغې مین وجه دا چې هغوی د دې وخت نه داسې هغه بولډنس دغه پکې نه وي نو د دې موږ دا انعقاد کړی دی چې موږ داسې ماشومان په سرکاري سکولونو کې داسې رامخته کړو چې هغوی کې څه صلاحیت وي موږ د هغوی حوصله افزایي وکړو هغوی ته د خپل د تنظیم طرف نه سرټیفیکیټ شیلډ ورکړو
سکرټري صاحب السلام علیکم او الله دې دې چې ژوند کې څنګه برکت واچي او دې چې حقیقت ته چې دې کې ورته چې نو بې ځای نه تیرې چې ګوګل مثلا سره اکټیویټیز به چې شروع وي نو دا ډېره مزې خبره ده او ډېره خوشحالۍ خبره ده دا ځان له ژوند کو چې نه ځناور تیرې انسان هغه دی چې بل په کار راشي د کار خلک ارګنایزیشن د صدر په حیثیت سره د دې محفل کې خپل مشر مېلمه حمدالله استادي ته فاروق استادي ته او ټول د سکول استادانو ته سلام پیښ کوم او د دې ډېر لوی مشهور یم چې دی د استادانو په ښکلي پروګرامو کو ښځو استادي بیا وایي چې دا واړه موږ نوي ټرین کړي خو الله چې کړی چې لکه دومره ښکلي پروګرام لکه ما نه دی لیدلی او دی کې کوم ملګر مولانا حمدالله صاحب ته خاص کوم چې هغې راشي او موږ ته په شریکه باندې دعا وکړي الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم قانون المامور د کار خلک تنظیم ټولو ډېره شکریه